بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. کله چې موږ غواړو په سپیسیز کې ډیټا انالایز کو، موږ باید دغه 3 سټپس تکمیل کړو. لومړی ډیفاینینګ ویریبل، یعنی د موږ متحولین باید سپیسیز ته مشخص شي. په دویم قدم کې دغه متحولین لپاره ډیټا انټری کیږي، او په دریم قدم کې دغه انټری شوی ډیټا به تحلیل کیږي. دلته یو کوېسچنیر لرو، یو پوښتنلیک لرو، غواړو چې دغه متحولین انټری کوي سپیسیز ته. لومړی نیم اف پارټیسپانټ لرو، حاضر اعظم نیم اف پارټیسپانټ دلته ویریبل ویو. موږ د آی ډي پر ځای نیم اف پارټیسپانټ لرو، دلته یوازې زه نیم لیکم. نیم اف پارټیسپانټ ځکه نه لیکم چې هلته سپیس باید ونه لري، او په لیبل کې پوره نیم اف پارټیسپانټس. دلته باید سټرینګ انتخاب سي، او نمونه کېدای شي اوږد وي، مثلا تر 20 حروفو پورې انټري پکې اجازه وي. ویلیو میسینګ کالم، او دلته زه وایم سنټر، او په میجر کې دغه نومینل او نومینل تیار وسي. همداسې ایجوکیشن ډیګري، په ایجوکیشن ډیګري کې زه راځم ایجوکیشن یا کوالیفیکیشن، او د دې لپاره سټرینګ انتخابوم. همدارنګه ایجوکیشن لیول په ویلیو کې مونږ دلته ویلیو کله چې مونږ ځینې ډیټا داسې ولرو چې هغه تکرارا واقع کیږي، یعنی فریکونسي زیاته وي، نو مونږ کولی شو چې د دې لپاره چې دغه ډیټا په سرعت انټري سي، موږ هغه دپاره یو کوډ مشخص کړو. د پر ځای چې هغه مکمل ټکسټ لیکو، یوازې هغه کوډ که چیرې ولیکو، په اساني کولی شو چې هغه ډیټا انټري کړو. مثلا دلته یو کس دی 12 ګریجویټ دپاره، یا لکه په مثال کې موږ نان ایجوکیټډ لرو، که چیرې زه 0 کوډ نان ایجوکیټډ ته ورکړم، نان ایجوکیټډ، که چیرې یو کوډ وي 12 ګریجویټډ. مثلا دویم کوډ د بیچلر دپاره، او دریم کوډ د ماسټر دپاره، څلورم کوډ د پی دپاره موږ دلته معرفي کړو. اوکې، نو دلته ویلیو وشو، میسینګ کالم. په میجر کې د موږ ایجوکیشن آرډینل شکل لري، یعنې موږ کولی شو چې د یو منطق په اساس دلته ترتیب ورکړو. مثلا په اول کې پی ایچ ډي راځي، بیا ماسټر راځي، بیا لیسانس راځي، بیا داسې مسلسل ترتیب لري. بل متحول مو دلته ایج دی. ایج دپاره موږ لومړی ټایټل ورکوو، او دا نیومریک شکل لري، او د ایج دپاره 2 رقمي عدد کفایت کوي. دلته لومړی باید اشاري که چیرې 0 موږ ورته انتخاب کړو، او دلته بیا راځو ویت، یعنې 2 رقمي عدد. په ویلیو کې تکراري اعداد اکثرا انټري کېږي. دلته میسینګ موږ غواړو چې د ایج په اړه موږ لږ میسینګ هم ولرو، چې دغه آپشن ته واضح شي. میسینګ دې ته وایي که چیرې د ځینو کسانو معلومات موږ سره نه وي، دا په میسینګ کې راځي. میسینګ هم 2 ډوله لري، یو یوزر میسینګ دی، یو سیسټم میسینګ دی. خو چېرته چې هغه سیل خالي وي، هغه په سیسټم میسینګ کې راځي، یعنې اتومات سپیسیز ډیټکټ کوي چې هغه میسینګ د اعداد. اما ځینې که چیرې موږ غواړو چې د میسینګ دپاره دلایل هم واضح شي، یعنې موږ یو دلیل هم ولرو، او نو د دې لپاره موږ د یوزر میسینګ نه استفاده کوو، یعنې د میسینګ لپاره مشخص کوډونه معرفي کوو. مثلا دلته ډسکریټ میسینګ موږ کولی شو چې 3 کوډه ورته مشخص کړو. د مثال په توګه زه وایم چې 999 دا 3 کوډونه دي. که چیرې په د ایج په متحول کې په کوم سل کې 9 وي یا 9 وي یا 999 چې کوم یو کوډ وي، هغه په یوزر میسینګ کې حسابېږي. بیا کولی شو وروسته چې د ویلیو په برخه کې د 9 دپاره مې یو دلیل مشخص کړو، 99 دپاره هم دلیل مشخص کړو، د هر یو دپاره کولی شو دلیل مشخص کړو. مثلا زه دلته په ویلیو کې وایم که چیرې 9 وي، د دې معنا دا دی چې ډزن نو، یعنې د کوم کس نه چې موږ معلومات اخلو هغه کیدای شي معلومات ونه لري. یا که چیرې 99 وي، کیدای شي دلیل دا وي چې ډزن شیر، نه غواړي چې خپل معلومات موږ سره شریک کړي. یا مثلا په 999 کې دلته دریم کوډ ځکه نه اخلي چې
په ویت کې دلته تر د رقمي عدد پورې ورته مشخص شوی. نو زه دلته لومړی دغه ورته اضافه کوم د رقمي عدد انټریسي او دلته 999 دپاره سنسیټیو ایشو، یعنې که چیرې موږ په یو ځای کې که چیرې د په اړه پوښتنه وکړی چې د یو سنسیټیویټي ولري، په لحاظه یعنې هغه کوم کس چې سروې کوي هغه اصلا پوښتنه نه کوي. نو د درې واړه کوډونه ټول په میسنګ کې راځي، خو د هر یو دلیل مشخص دی. موږ کولی شو د هغه دلایل هم بیا تحلیل کړو، کوم دلایل د دې باعث چې د معلومات سره نشته. او د نیومریک دپاره موږ دلته سکیل انتخابوو. راځو څلورم متحول ته. څلورم متحول کې مانتلی انکم لرو. دلته یوازې انکم لیکم، بیا په لیبل کې مانتلی انکم یعنې د هغه پوره تشریح لیکم. او د دې دپاره زه کولی شم چې په کسټم کرنسي کې افغاني کرنسي ورته مشخص کړم. ویت مثلا 5 رقمي پورې او اشري ته ضرورت نه لري، زه غواړم چې دا ورته مشخص شي. په ویلیو کې ویلیو ته یعنې تکراري ډیټا دلته اکثرا نه لرو، میسنګ هم کوي خو دلته ورته مشخص کوو. مثلا ځینې کسان دي چې د هغوی عاید چې ډېر کم وي هغه په میسنګ کې راځي، هغه دپاره موږ کولی شو دلته یو انټروال مشخص کړو. د 0 نه تر 100 پورې موږ داسې یو انټروال ورته مشخص کړو چې د ټول په څه کې راسي، په میسنګ کې راسي. همداسې 9 کوډ هم لرو چې د هم په میسنګ کې راسي. اوکې، په سنټر کې او دلته موږ سکیل ورته انتخابوو. راځو بل متحول ته چې هغه جنډر ده. د جنډر دپاره دلته موږ کولی شو چې سټرنګ ورته انتخاب کړو او په ویلیو کې مثلا M د میل دپاره او F د فیمیل دپاره، یعنې کولی شو دا په د حروفو په اساس موږ ورته کوډ مشخص کړو. همدارنګه نامینل او د په سنټر کې. بل متحول مو فیوریټ میل ده. دلته که چیرې موږ یوازې میل ولیکو او دلته فیوریټ میل یعنې پوره تشریح دلته لیکو. موږ کولی شو چې دلته فیوریټ میل دپاره سټرنګ انتخاب کو او په ویلیو کې دا کولی شي اختیاري پرېږدي، یا کولی شي چې ویلیو ورته مشخص کړو. مثلا زه غواړم چې 1 کوډ د رایس دپاره استفاده شي، مثلا 2 د سوپ دپاره استفاده شي، 3 د فروټ دپاره اضافه شي. همداسې تر اخره پورې کولی شو. البته که چیرې موږ دلته په سپل کې څه مشکل ولرو بیا کولی شو چې دلته فروټ موږ کولی شو چې د سپل اصلاح کړو او د اصلاح نه وروسته بیا دلته چینج باندې کلیک وکړو. اوکې، همداسې میجرمنټ په دا کې نامینل صحیح ده او دلته موږ سنټر یا رایټ یا لیفټ ورته انتخابوو. راځو اووم ویریبل ته. آر یو میریډ؟ یس نو. دلته سټیټس که چیرې یو څه ولیکو او دلته آر یو میریډ یا دلته میریډ که چیرې ولیکو او دلته string او دلته په ویلیو کې که چیرې 0 وي وایي نو، او که چیرې 1 وي یس. اوکې، همداسې دلته هم نامینل. راځو آخري ویریبل ته. how do you evaluate SIT university evaluation او دلته هم string ورته انتخابوو. how do you evaluate SIT university یعنی شخص SIT university.
کچری زیروی very bad یا very bad یا دلته not good not good not good kachiri one way good kachiri two way very good او kachiri three way excellent انا دا ریټینګ دی او دا ریټینګ بیا په اوردینال کې راځي دا د موږ متحولین انټری سو دلته کچېرې موږ غواړو په منځ کې یو متحول دلته اضافه کړو یا ډیلیټ کړو دلته کولی سو رایټ کلیک وکړو کچېرې موږ کلیر باندې کلیک وکړو دغه متحول کلیر کېږي حذف کېږي او کچېرې زیف وریبل باندې کلیک وکړو د موږ یو نوی وریبل دلته ځای ورته اضافه کېږي او وریبل انفارمیشن باندې کچېرې کلیک وکړو موږ ته د ټول متحولین او دوی مشخصات دلته موږ ته ښایي یعنې په ایجوکیشن کې یا کچېرې موږ کچېرې مسنګ ولرو یو ویلیو ولرو دا ویلیو موږ ته کته لاندې دلته ښایي او نور انفارمیشن او معلومات دلته ښایي مثلا زه غواړم چې دغه ایچ دغه وریبل ته لاړ شم ګوټ باندې کچېرې کلیک وکړم دغه وریبل یعنې کچېرې زموږ د وریبل لیست ډېر زیات وي او موږ کولی شو چې ډایرکټ هغه وریبل ته لاړ شو کله چې د وریبل یا د متحولین لیست تکمیل سي موږ راځو ډیټا ویو ته یعنې دلته موږ کولی شو چې د هر متحول لپاره معلومات انټري کړو یعنې دغه ډیټا موږ کولی شو یا آنلاین سروې ترسره کړو یا په آفلاین شکل دغه عدد او ارقام راټول کړو او دغه معلومات بیا دلته موږ انټري کوو د څو کسانو معلومات دلته انټري کوو مثلا آی ډي نمبر یو سل یو ایجوکیشن بل کېدای شي مثلا 12 ګریجویټ وي موږ یوازې دلته هغه یو کوډ لیکو ورته او دلته ایج اوف دی مثلا 10 کلن میاشتنی عاید 10,000 او جنډر ایم ده یعنې میل فیوریټ میل یو کوډ یعنې رایس آر یو میریډ نو 0 ایویلیشن زه په نظر شخصیت اکسلنټ ریټ ورته ورکړي نو دلته موږ همداسې یو څو کسان دلته اوس انټري کوو که چېرې موږ دغسې عدد ورته انټري کړو نو د ټولو متحولینو دپاره که چېرې موږ د 10 کیسونه یا پارټیسپنټس ولرو چې دغه معلومات دلته انټري کړو دغسې دغه معلومات انټري کېږي البته دلته د ویلیو لیبل په نوم یو اپشن دلته لرو که چېرې موږ په دغه ټولبار کې مسته په ویو مینو کې د ویلیو لیبل په نوم دا اپشن لرو که چېرې دغه اپشن تک وي لیبل چې پوره معلومات سته پکې د ویلیو پر ځای راځي او که چېرې د غیر فعال وي یوازې هماغه ویلیو یا کوډ راځي یعنې دلته دوه قدمونه تکمیل شو لومړی متحولین مشخص شو په دویم قدم کې متحولین دپاره ډیټا انټري شو په دریم قدم کې ډیټا انالایز کېږي موږ څنګه کولی شو دغه ډیټا ثبت کړو په کمپیوټر کې څنګه سیف کېږي د سیف دپاره موږ ویو ته راځو او دلته د سیف بټن لرو موږ یو ځای ورته مشخص کوو مثلا په مای ډاکیومنټ کې دلته په د آنلاین کلاس په نوم غواړو چې دا سیف شي او د ایکسټنشن اس ای وي ده اس ای وي دا د ډیټا ایډیټر وینډو البته دلته ډیټا ایډیټر علیحده ثبت کېږي آوټپوټ علیحده ثبت کېږي او سنټکس علیحده ثبت کېږي یعنې هر وینډو ځان ته ثبت کېږي زموږ ډیټا ایډیټر د دې ایکسټنشن اس ای وي ده په دغه نوم او په مای ډاکیومنټ کې باید سیف شي سیف اوس غواړو که چېرې وغواړو چې دغه کلوز کړو دا کلوزېږي او دلته د آوټپوټ وینډو په اړه د موږ نه سوال کوي چې آیا آوټپوټ وینډو هم سیف شي یا نه په آوټ وینډو کې چې نه لرو نو فلحال چې دا سیف نه شي